شپنی کمین موږ چې وایو طالب یې په جګړه نشي ګټلی خو هره ورځ دغه حالات ویني. تېره شپه د کابل جلال آباد پر لار افغان ځواکونو د طالبانو یو ګروپ ته کمین نیولې، 14 یې ترې وژلي او 6 نور یې مرګونې زخمیان کړي. د لغمان ولایت امنیتي مسؤلینو ویلي چې تېره شپه یې د یادې لارې په سرکنډو بابا سیمه کې د NDS ملي امنیت د راپور پر اساس د ملي امنیت، ملي پولیسو، ملي اردو او د نظم عامه ځواکونو له لوري یو ځای د وسلوالو طالبانو یو 22 کسیزې ډلې ته کمین نیول شوی و چې پر مهال یې د قاری روح الله د ګروپ 14 تنه وژل شوي او 6 نور یې سخت ټپیان شوي. طالب دې پر ځای رحم وکړي، هسې د خپله غریبه مور پر ځان نه بوروي، ځوانه ناوې دې نه کونډوي، د عباس متقي او هیبت لپاره د خپل بچي نه یتیمان کوي. خدای ګو که ستا مرګ تر وروسته بیا لا پوښتنه وکړي، ګنې لاړ شه وګوره چې ستا د نورو وژل شویو ملګرو کونډې او یتیمان په څه حالات کې دي. بچیان یې بې سرپرسته او ځوانې ناویانې یې خپل سنګین لاسونه هر درون او نادرون ته خیرات په پار نسی. د دوحې تړون راوروسته د جګړه په آیات، حدیث او د علماو په اجماع ثابته ده چې نامشروع ده، د خدای او رسول خلاف ده، د وطن او ملت خلاف ده. هسې ځان مه خطابسه، نور د استخباراتي لوبو نازکتوب پرېږده. دا راسره ومنه چې دا تېر څو میاشتې بریدونه د کټ مټ د پنجاب پر پلان روان دي. که دا نن پنجاب خپله موخه ترلاسه کړه بیا ټوپک در باندې غورځوي، درته وایي چې جګړه د حل لار نه ده. هسې ځان مه وژنه، کورنۍ ته ورپاتې شه. یو ورځ خو هغه ملا ته هم کښېنه چې د حقاني او کوړي ناولي بوی نه وي تنفس کړی. افغان ځواکونو په خپلو وروستیو وړتیاو نړۍ حیرانه